د نغمې دریم واده او دریمه مینه څوک ده؟ په خپلو سترګو یې وګورئ. سلام، وخت په خیر. که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د دغو ځلانده ستورو د ژوند کیسه د افغان موسیقۍ په کتاب کې یوه تر ټولو تراژیدي پاڼه ده. ځوان سندرغاړی شفیق مرید د ښاغلي منګل زوم دی چې د ده په وینا ډېر درناوی ورته لري، خو پر ده هم ګران دی. منګل او نغمه له 4 اولادونو لمسیان لري چې دوه یو نجلۍ یو هلک د شفیق مرید دي. ښاغلی منګل وایي شفیق مرید چې کله جیم د سپورټ کولو لپاره ځي راته وایي د ماشومان خو ته وساته. د دې سره سم د ښاغلي منګل تندی ورین شو، په خندا شو او ویې ویل صحیح خبره ده. تاسو به وایئ چې دا خبره ما ولې وکړله؟ هغه ځکه چې دومره د مینې ډک ژوند هم کله کله خاورې کېږي. اوس راځو د ځینو تازه خبرو په اړه چې نن سبا په نغمې پسې کېږي، چې زیاتره خلک وایي نغمې دریمه مینه پیدا کړې او دریمه مینه یې د پښتو ژبې مشهور ژورنالیست فاروق پیراک دی. فاروق پیراک رښتیا هم نوي میرمن سره په مینه واده کړی او دا واده هم څه وخت مخکې شوی، خو د نوي میرمن نوم یې بلکې نغمه نه شکیله ناز ده. او شاید له دې خبرو 90% خلک هم خبر وي. شکیله ناز هم د پښتو ژبې پخوانۍ سندرغاړې ده او ډېر زیات مینهوال لري. څه وخت یې سندرې پرېښې وې، اوس یې د نوي ژوند له شروع کېدو سره بیا شروع کړي دي.